زابل هم د هیواد د نورو ښارونو په ډول ناوړه چاپیریال لري. دلته که څه هم د ښاروالۍ د تنظیف ادارې تر یو حده د ښار پاکونې دنده ترسره کړې، خو په ولس کې بیا هم دغه کلتور نه دی عام سوی. په همدې موخه نن د کلات ښاروالۍ لخوا د ښار پاکولې او سمسورتیا لپاره عمومي حشر ترسره سو. د کلات ښاروالۍ د ښې حکومتولۍ مدیر ضیاءالحق زاهد وایي هڅې یې راپیل کړې ترڅو له یوې خوا ولسونو ته د پاک چاپیریال د ګټو په اړه عامه پوهاوی ورکړي او له بلې خوا هغوی وهڅوي چې د ښار پاک ساتنې کلتور عام کړي. زاهد وویل که د ښار پاک ساتنې او سمسورتیا ته دولت او اوسیدونکي یو ډول پام ونه کړي نو حالات به ورځ تر بلې بدتر سي. قلات ښاروالي په زیات پیمانه خویندې دې ته آماده کړي تر څو پورې چې د ښاروالۍ سره په ګډه د ښار په صفایي او د نیالانو په روزنه کې کار وکړي. کمې خویندې چې همدلته زموږ استاد سره په همدې محوطه کې قرار لري، نه یوازې دا چې په عامه پوهاوي کې به دوی زموږ سره کار کوي، هغه کې به د نیالانو روزنه شاملوي. هغه نیالان چې د ښاروالۍ له طریقه په د ښار په مختلفو نقاطو کې ښودل سوي دي، مور په همدې برخه کې زیات مسؤلیتونه لري چې همدغه خویندې به وکولی شي چې هغه مسؤلیتونو ته زابلۍ میرمنې وایي د ځان کور چاپیریال او ښار ساتنه باید یوازې د یوې مشخصې ادارې نه بلکې د ټول ولس کلتور وګرځي. دوی وایي د دې لپاره باید خلک پوه سي او هغوی ته یې ګټې او زیانونه وښودل سي. دوی زیاتوي چې نن په همدې موخه راوتلې ترڅو خپل مسؤلیت او د ښار په پاک ساتلو او سمسورتیا کې ونډه واخلي. یوازې ښاروالي نشي کولی چې د ښار پاکوالي کې یو لویه ونډه ترلاسه کړي. هغه خویندې دي که ورونه دي او ډېره لویه برخه یې ښځه ده چې هغه راوځي ښار پاک کوي، تر څنګ یو زوی ته وایي ورور ته وایي. کله چې د ځوانانو خویندې میندې وویني د ځوانانو په ذهن کې داسې یو نوی نوښت پیدا کېږي. هره خور یعنې بدون امتیازه زحمت باسي او خپل وطن ورباندې ګران دی چې موږ شین زابل ولرو. ډېر ګټور دی چې یو ښځه کولی شي یو ښار ته راوځي، ولې د کور پاکوالي کې ډېره مرسته کوي، بیا راوتل د ښار ته توجه کوي چې ښار پاک وساتي. په دې معنی راوتل ټولې خویندې راوتلي دا زموږ لپاره د ولایت لپاره افتخار دی. خو ډېر افتخار دی د پراچا خپل ولایت باندې پر موږ باندې حق لري چې پاک یې وساتو او په دې باندې ډېره ویاړم چې نن راوتلی یم د خپلو خویندو سره اوږه په اوږه په ښار پاکوالي کې برخه اخلم. د یادونې وړ ده چې د ښار سمسورتیا او پاک ساتلو په موخه دا حشر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ډاکټرانو په وینا په ښار کې اکثره ناروغۍ د چټلو او ناوړه چاپیریال له امله دي. دوی تمه لري چې دولت او ولسونه په ګډه سره د ښار پاک ساتلو ته پاملرنه وکړي.